له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو په هکله باندې دوستانو تازه معلومات له تاسو سره پر سکرین باندې شریکوم. راځئ تر هر څه له مخه دا پر دې سکرین باندې را سره وګورئ. پاکستان، افغانستان او یونیسیار دا په 2003 کې معاهده شوې ده چې دا به هر خبره چې دوی ډیسایډ کوي دا به په دې درې وانې تریبیوټر کې به کېږي او دوی اوس یو طرفه دا کار کوي. امیدواري شته چې په دې راتلونکي هفته کې دا مشکلات حل شي او که حل نشو بیا موږ اواز اوچتوو د دې په مقابل کې، ځکه چې یونیسیار دا فرض جوړیږي، دا مکلف دی په دې باندې کم از کم $100 خو د امر سي موږ اوچتي کی چې دا خلک زیات له چا سره کوم تشویش د افغان کډوالو په هکله باندې دا ویډیو وګورئ او ټول تشویشونه به حل شي. ورکه ول 15 روپۍ نه زنانه او دغه واخلي په جیلونو کې واچي ماشومان واشي او هغه بیا 2 شپې او 3 شپې پس غال تړي، زنانه واړي ماشوم پاتې دغه سړی پاتې سړی واړي زنانه پاتې. دا هغه خلک دي، دا هغه مهاجر دي چې 50 کاله مخکې راغلي روسي مات کړي دي، هم دې خلکو مات کړي دي. د دې لارې تورخم لارې ته چې وګوري، د دوی حکم ته چې وګوري، بیا د دوی ویزو سختوالي ته چې وګوري، بیا دوی دا قانوني کول چې وګوري چې دا قانوني دي شي په ویزو باندې دی راځي. نو ته خو ته اپلای کوم ته ما دغه نه راکې ویزا نه راکې ما کارت دی بلا ولګي، کارت دې مهم نه دی ماته، ځکه زما د خپل ژوندۍ او خپل عزت مهم دي. سلامونه او نیک هیلې د نېشنل میډیا درنو لیدونکو پیښور ته راغلي او دلته چې د افغان مهاجرینو کم خوږ مشر دی بریالی میاخیل صاحب نن زموږ میلمه دی. غوښتلم چې له دوی سره په پیښور کې د افغان مهاجرینو په وضعیت باندې وغږیږو. دا ویډیو تر پایه دوستانو تاسو وینو له تیرو واتو میاشتو راهیسې په پنجاب کې بیا په خاص ډول په اسلام آباد او پنډۍ کې شرایط سخت شوي دي. نو ځینې خلک له اسلام آباد او پنډۍ څخه پیښور ته راکډه شوي دي او دا فکر کوي چې یاره پیښور کې حالات ښه دي. په دغه مسایلو باندې دلته له میاخیل صاحب سره نن غږیږو. میاخیل صاحب ستړی مه شئ. مننه، الله مخشر تاسو بخیر رالئ. خیر اوسئ، مهرباني. او میاخیل صاحب په لومړي سر کې که لږ خپله د لیدونکو ته ځان ور معرفي کړئ. زه مسلمان خو بریالی میاخیل دی او دلته په پاکستان کې د افغان مهاجرینو متحده مرکزي عالي شورا ده، د هغې هغه مسؤلیت د افغان کډوالو په هکله هر وخت اواز اوچت کړی. موږ وینو وخت په وخت تاسو دلته د یونیسیار چې کوم مشران دي په خاصه توګه چې کوم د دوی خارجي مشران دي سټاف دی هغوی سره تاسو دلته ناستې کړي، لیدنې کتنې مو ورسره کړي. موجوده شرایط څنګه دي دلته؟ والله شرایط خو موږ د پښتونخوا د پولیسو د پښتونخوا د حکومت د سیاسیونو شکریه ادا کوو چې هغه ټول زموږ په حق کې دي. تر اوسه پورې پولیسو موږ ته ستنې دي، ټول پښتون د افغان کډوالو سیاسیونو زموږ د حقوقو نه دفاع کوي. همیشه دا وایي چې دا خلک په کار چې ونه ځورول شي، په خپله خوښه لاړ شي. د دې خلکو نه خو موږ خوشحاله مو او د ستاسې د میک په دغه باندې واسطې شکریه هم ادا کوو. په هریپور کې یا داسې نورو کیمپونو کې خلکو ته خبر ورکول شوی دی چې د اګست تر اخري نیټې پورې تاسو دا ځایونه خالي کړئ او دې ځایونو نه ووځئ. دلته د افغان مهاجرینو که خزانې کې یا ناګومان داسې شمشتو نور ځایونه دي، چاته خبر ورکول شوی دی؟ دلته هم همداسې بعض ځایونو کې شوی، خزانه کې پر مثال داسې په مختلفو ځایونو کې دغه راغلي تحصیلداران او پولیس راغلي ورته بیانیه کړې ده چې تاسو به د 18 په ډېرو ځایونو د پاکستان کې ورته خبر ورکول شوی ځای او د 18 د اګست پورې کوم ای سی سی دي یا پی وار دي دا خلک د اوس نه لاړ شي او د پی وار چې دي دا خلک به د 18 د اګست نه خواته غیر قانوني بلل کېږي او موږ به بیا دوی باندې اپریشن کوو. دا خلک دي اوس نه چې دی خپل غم وکړي. دا کار شوی تر اوسه پورې. خلک خو اوس هم په زوړ خیال کې دي چې زموږ فیصله به د سفران منسټرۍ لخوا نه کابینې ته وړاندې کېدله او هغوی به د ایکسټینشن خبره کوله. تاسو دلته د پیښور حکومتي چارواکو څخه یا د یونیسیار له مشرانو څخه دا پوښتنه کړې چې ولې دا موضوع د کابینې په ځای وزارت داخله ته لاړه؟ بالکل دا خو د دوی مهمه پوښتنه خپل مفادات دي او هر څه چې دوی خپل داخلي مفادات ګوري پالیسي په همغې پورې تړي. خو دلته چې کوم دغه شوي دي د مهاجرینو کوم ډیډلاین چې ورکړی دی په دې ډیډلاین کې دا خو ډېر کم وخت دی، دې کې هیڅ امکان نه لري چې دا خلک لاړ شي. بالکل 12 ورځې یې پاته دي. اوس ځکه بې پروا دي چې دوی همیشه دغسې ټیم ورکړی دی، بیا هغې نه وروسته بیا ایکسټنشن ورکړی دی، بیا همداسې حالات جوړ کړي، بیا ایکسټنشن ورکړی دی. نو خلک په دې امید دي. اوس هم زه تاسو ته چیلنج سره ویلی شم چې تقریبا 80-90% خلک د دې حالاتو نه موجوده حالاتو نه خبر نه دي. نو زه بار دې خلکو ته وایم چې تاسې دا چې فردي اشتهارات دې ته ونه رسېږي، فردي خبرتیا دې ته ونه رسېږي، دا خلک خبر نه دي.
نو او که داسې حالات چې دا کم روان دي او دا 30% خلک خبر دي هغه روان هم دي دا ټول خبر شونه بیا به د تورخم لاره باندې لار به هم نه پیدا کېږي چې ریډیو کې ما تاسو ته وکړه بل ما په پریس کانفرنس کې دا خبره وکړه چې تاسو دې ته د لار خلاصه کړئ څنګه چې پاتیا په نهاوی کې د لار خلاصي وي راتللی بغیر چک نه بغیر دغه نه اوس تاسو خلاص کې تاسو ګورئ د خلک څنګه روانيږي څنګه زی بالکل د لارې باندې کړی دا دلته د وی آر سی چکن چې هغه ډیر کم تعداد کې چې دوی پروسس کوي نو هغه ته چې وګوري بیا د دې لارې تورخم لارې ته چې وګوري د دوی حکم ته چې وګوري بیا د دوی ویزو سختوالي ته چې وګوري بیا دوی دا قانوني کول چې وګوري چې دا قانوني دي شي په ویزو باندې درازي نو ته خو ته اپلای کوم ته ما دغه نه راکې ویزا نه راکې نو ته ما پس قانوني کې بلکې مهاجر چې دلته راغلي دي دا خپل سر نه دی راغلي دا خلک دلته دغه لاندې دلته پاتې شوي دي لکه پاکستان افغانستان او یونیسیا دا په 2003 کې معاهده شوې ده چې دا به هر خبره چې دوی ډیسایډ کوي دا به په دې درې وانې ټریبایټډ کې به کېږي او دوی اوس یو طرفه دا کار کوي نو دا موږ سره ظلم دی چې یو طرفه کوي دا موږ یونیسیار باندې بار آوازونه کړي دي چې ضرورت پاسې دي سره دغه وکړه خبرو سره وکړه او امارت اسلامي باندې موږ په پریس کانفرنس کې आवाज وکړو چې تاسو راشئ غلي مکه نه موږ تاسو خلک یو موږ د بې مالک هم پرې دی نو زموږ غم کوي همیشه موږ د आवाज شت کړي دي او بیا ته دا یو تر هم ما ورکړه چې تاسو کې دا غواړئ چې د خلک د لاړ شي دوی لپاره چې کم دغه ورکوي ورک نو فریم ورک هغه د شي وکړي شي هغه لپاره تاسو د ویزې د 3 کالو یا 15 کالو ویزې ورکړي نو 3 کلنه 15 کلنه ویزه چې ته مال راکې زما کارت دی بلا ولګي کارت دې مهم نه دی ماته ځکه زما د خپل ژوندۍ او خپل عزت مهم دی چې ما دا ته مال ویزه راکې پی آر هولډر ته 3 کلنه ویزه یا 15 کلنه ویزه ته مال راکې نو زبا تر هغه ټیمه پورې په دې ویزه باندې خپل کارونه راغونډ کما خپل روزګار به وکما چې یو میاشت دوه پاتې شو ما ته به دا پته ولګي چې اوس زما 2 میاشتې پاتې دي زه ته ویزه تمدیدول توان لرم که نه لرم کله رمي ویزه به تمدید کما کنه ویزه پر ختمېدو نو زه بیا خپل سوکم زه بیا خپل کډ راغونډه کوم زم به هیڅ د ضرورت نشته دی ځکه ما د خپل زه غیر قانوني 2 میاشتې ما د خپل چې دی هغه کوي ما ته یو انسترکشن راکوي چې ضروره پاسې ګلاړ شه یعنی زما هغه ویزه ما ته دغه راکوي خو اوس دی وخت کې ما د استویل چې 80% خلک ناخبره دي حالاتونه بیا یو دم دوی ورشي اپریشن پیو کې زنانه ماشومان راوچت کی نو دا ظلم دی چې یو سړی نه خبره نه پوي وي او ته په ورشه یو دم راوچت کی بیا وخت بیا دا غاهي پروګرامونه په کار دي او د دې لپاره تنه په کار دي او میکانیزم په کار دي مونږ یو خبره بلم دوی ته وکړه ما وی چې تاسو د ښکارو کې چې مونږ د چیف آرمي نه غوښتنه وکړه چې مونږ د وخت راکا مونږ سره کمیټه جوړه کا هغه کمیټې کې به موږ کینو یو میکانیزم به جوړ کو ان شاء الله چې ستاسو د 50 کلنه ملمستیا هم ځای کېږي نو او بل بدای چې ستاسو سره د دلته چې موږ زو دي ځنه نو یو د خیرسګالي سفیران به جوړ شو ځکه الته خلک او د دې خلک ډیر سره نفرتونه لري زموږ شورا متحده مرکزی علی شورا چې دا د دې منشور 2 پوینټ دي هغه یو پوینټ دا دی چې د مهاجرینو د حقوق دفاع او دویم پوینټ دا دی چې موږ د پاکستان او افغانستان د ولسونو ترمنځ د دوی امغږي او د دوی ترمنځ یو پل جوړ شو چې هغه غلطفهمي چې دا ختم شي نو که داسې حالت جوړ شي چې دغه 50 کلنه ملمستیا دوی یو دم راپاسي او د خلک په زور او زبردستي باندې نو هغه خدا په یو میاشت کې امکان نه لري چې نه لري نو طبعا څه به کېږي بشري حقوق په پایمالېږي دلته به انساني حقوق په پایمالېږي اسلامي حقوق په پایمالېږي ماشومان او زنانه او بوډاګان او مریضان دوی ته به تکلیف رسیږي خلک به چغې وي نو چې چغې ورسي دنیاوال به دوی ته متوجي شي چې هلکه ظلم کوي ظالمان هستئ مه کوئ دا کار نو ام به ته دنیا ظالم وي ام به موږ یو د نفرتونو انبار ځان سره یوسو نو په دې خاطر باندې موږ دا ویو چې تاسو یو میکانیزم لاندې د خلکو ولګي بالکل افغانستان زموږ وطن دی زموږ مور ده زموږ مور په کې بچي خوشاله وي همیشه نو دا د چې یو میکانیزم لاندې موږ لاړ شو ستاسو په فکر دغه کم خلک چې اوس دلته په دې تمه او امید کې دي چې یاره کېدای شي حکومت وخت ورکړي ورته زه اکثره خلک زما چې کوم مرکې دي هغوی کمنټونه زه ګورم اوس هم دا خبره کوي چې که موږ ته 6 میاشتې وخت راکړي بلکې بیګا چې په اسلام آباد کې سفارت کې کم مشران راغلي وو د ریپورت څخه میانوالي څخه هغوی هلته هم دا خبره کوله د مهاجرینو آتشي چې کم مشر دی هغه ته ویلي چې یاره که سبا اعلان وکړي چې 6 میاشتې وخت یې ورکړی خلک وایي خپلې تړلې کډې پرېږدي وایي نه ځي وایي مجبوره دي چې ځي نو ستاسو په فکر آیا امکانات شته دی چې دا وخت دوی ته بیا ورکړل شي یو خو داسې ده چې دا ځلې د نورو وختونو نه چې دی لږ بدل تصمیمونه دوی نیولي
یو ګوره پیسې مې بند کړ د کارډونو هغه یې بند کړ چې کارډ ورک شي یا ماشوم پیدا شي هغه یې بند کړي دي. دویم هغه شته کارډونه چې راغلي دي او خلکو د ماشومانو د شاته دغه کولو پسې کارډ خېجولو پسې وړي وو هغې ته او یا چا کارډ ورکو نو هغې کارډونه راغلي وو هغه ټول یې هلته چې دی بلاک کړه باندې کړه هغوی دا ور نه کړه. د تېر وختونو نه دا وخت لږ بدل دی نو که وخت ورم کړي شپږ میاشتې دا مسله نه حل کېږي. مسله نه په کال باندې نه حل کېږي په دوم نه حل کېږي په درېم نه حل کېږي. دې ته میکانیزم جوړول غواړي او د هغه میکانیزم لاندې خلکو ته آګاهي ورکول غواړي او هغه آګاهي چې همدغه مشران همدغه استازي د مهاجرینو دا به کینی دغه به د خپل ورونه به چې دی خبروي د ټولو مسایلو نه او دا به عزت سره هلته افغانستان ته به هم ځي هغې سره به هم خبره کوي. ما دا خبره هم وکړه چې موږ ته زمینه برابره کړي چې موږ لاړ شو افغانستان ته او هلته مشران سره کینو. دلته زه خلک ګورم چې تقریبا 80% خلک داسې دي چې هلته قطعا کور نه لري هغه وي موږ چېرته لاړ شو. داسې خلک بګي دي موږ تقریبا په 2014 کې سروې شوی وه چې دا 15% او دا ځوانان دلته اوس د هغې 2014 نه دې خوا ته تقریبا 9 کاله وشو. 9 کاله کې به دا یو فیصد به نور هم اوچته شوي نو تقریبا 90 یا 92 یا 93% خلک دلته پیدا شوي دي. نو دا خلک داسې ما لیدلي چې ما په 2014 کې په URC کې زه ولاړم او دغه راله خلک راله چې هغه له پښتو نه ورتله فارسي نه ورتله اردو ویله پنجابي ویله نو دا خلک چې هلته لاړ شي نو د کور معلومي نو د ځای معلومي نو د ژبه ورځي نو دا دلته ډېره مشکله ده. نو دغه د میکانیزم لاندې چې هلته موږ خبرې وکړو دلته موږ خبرې وکړو دا ترتیب جوړ کړو نو نه به په امارت اسلامي بوج شي په تدریج سره به موږ د خلک دغه باعزت ته واپس وطن ته ستانه کړو او نه به دلته چې دی د پاکستان د مېلمستیا ته کومه صدمه ورسي نه به دا خلک له پاکستان څخه د افغان مهاجرینو د بیرته ستنولو موضوع د اشرف غني له حکومت څخه دلته دوستانو د میاخیل صاحب دا ویډیو تاسو وکړه د افغان کډوالو په حق لباندې ان شاء الله موږ به داسې هر معلومات تر تاسو پورې شریکوو د افغان کډوالو په حق لباندې. یقیني په کار هم داسې د دواړه حکومتونه که امارت اسلامي ده که د پاکستان حکومت ته دا پر دې باید غور وکړي پر دې باید کینیسي. یو کس مثلا په یو داسې هیواد کې لوی سوی سي ټول عمر ټوله زندګي په هغه هیواد کې د راتېره کړې کاروبار هر څه حاضرې دي هغه ژوند دي هغه زندګي هر څه هلته کاروبار یې ښه برابر هم ده او بیا ته په ناڅاپي باندې یو داسې هیواد ته لګې که څه هم د خپل کور د یو افغان هم له دې څخه انکار نسي کولی بلکې یو پښتون یې نسي کولی نو بیا چې ته لېږې په ناڅاپي سره و داسې یو ځای ته چې په هغه کې نه د تېرېدو د شپې ځای معلومي نه یې د کور ځای معلومي نه یې د مثلا د زندګي د اسباب تېرولو هېڅ نه وي دا به یقیني ګران کار وي مشکل کار به وي. ما تاسو ته په تېره ویډیو کې هم وویل ما د افغانان چې مثلا وایي موږ ته وخت راکوي یا نه ځي دا په دې معنا سره نه چې دغه له افغانستان څخه نفرت کوي افغانستان خوند نه ورکوي خپل هېواد څخه چا بد کوي له خپل هېواده چا نفرت کوي هغه پر دې بنیاد باندې چې مثلا دومره وخت موږ ته راکړي چې موږ هلته خپله زندګي برابره کړو او دا کار په سوکه و هغه ځای ته منتقل کوو چې هلته مو کار ښه برابر سو پر دې مې یقین سو چې نوره زه دلته زندګي ښه تېرولی سم بس له پاکستان څخه به خپله کډه هر څه ورونغاړي. یوازې روزي ګوري په پاکستان کې نسته یوازې روزي مثلا په افغانستان کې تاسو وګورئ 40 کاله مسلسل جګړه وکړه وسوله خو بیا هم هېڅوک هم له لوږې نه ده مړ سوی خو دغه خلک مثلا چې دا زړه نه کوي دا په دې معنا سره چې مثلا هلته د زندګي څه اسباب نه دي برابر. اولین که یو کس و داسې هېواد ته چې تر اوسه پورې لیدلی نه وي هغه دا معنا چې مثلا له سره به دی زندګي شروع کوي بېرته چې هغه ځای ته د ځان رسوي کوم چې دی اوس فلحاله دا به ډېر کلونه په دې کې تېرېږي او دا ډېره یو مشکل ګران کار دی یو ګرانه زندګي نوی ژوند شروع کول ده. نو پکار دا د دې لپاره نور هم وخت ورکول سي او په دغه وخت کې مثلا ټاکلې موده ورته وټاکل سي په دونه وخت کې به تاسو خپل کار هر څه وړئ او خپل کاروبار به دورې برابروي ان شاء الله بیا به هر افغان مثلا هلته خپل کار هر څه برابر کړي او دې ته به زړه هم ښه کړي. نو دوستانو د دې افغان کډوالو په هکله یا د دې ویډیو په هکله کوم نظر لرئ په کمنټ کې زموږ سره شریک کړئ.